د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه. شفیق الله شفق د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی افغان لوبغاړی دی چې په لوبو کې د فساد او درغلیو له کبله له لوبو بندیږي. طالبان وایي پرون شنبه د افغان پوځ 28 نور بندي سرتیري له زندان څخه آزاد کړي دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې یاد بندیان یې په هرات ولایت کې آزاد کړي دي. شاهین د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین له یوې هندي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي دوی له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. کډوال د ایران پر پوله د افغان کډوالو د وژنې پلټنه. هغه پلاوي چې افغان ولسمشر د ایران پر پوله تیره اونۍ د یو شمېر افغان کډوالو د وژنو پلټنو لپاره ګمارلي وو، وایي د پیښې په اړه یې پلټنې لا هم روانې دي او راتلونکې اونۍ پورې به بشپړه شي. اوباما د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د کرونا وایرسو پر وړاندې د ټرمپ پر تګلاره نیوکه کړې ده. طالبان په شرین تګاب ولسوالۍ کې د بشري مرستو موټرې درولي. په دغه موټرو کې تازه ترکاري او هګۍ د ګرمې هوا له کبله خرابې شوي دي. هند طالبان باید د غني په مشرۍ د دیموکراتیک نظام په رسمیت وپیژني. ارغندیوال د مالی سرپرست او نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال ساتونکو د شمشاد ټلویزیون خبري همکارانو ته لاره نیولې او وهلې ډبولې دي. اروپایي ټولنه وایي د افغانستان مشرانو سیاسي هوکړې ته رسیدل یوه جدي اړتیا ده. امریکایي سناتوران د امریکا متحده ایالاتو یو شمېر سناتوران وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام ښیي چې د سولې هوکړه نه عملي کیږي او زیاتوي چې که طالبان غواړي دغه پروسه بریالی شي نو باید ژر تر ژره تاوتریخوالی ودروي. امریکا له پاکستان څخه غوښتي چې وسلوال طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو کړي. د عبدالله ډله جنرال دوستم د مارشالۍ رتبې ورکړې سره د احمد ایشچي مخالفت د دوی شخصي مسله ده. کرونا تازه 361 مثبت پیښې ثبت شوي. افغانستان کې په کرونا وایرسو د ککړو کسانو شمیر 4402 تنو ته ورسید. د اروپایي ټولنې سفیر کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر اشرف غني او عبدالله هوکړې ته سره نږدې شوي دي. د فراه ولایت پخوانی امنیه قومندان طالبانو ته تسلیم شوی. ملګرو دا زموږ راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.